روکی ګوره تا ما ګاډي جوړ ما تا والا کړو ښه ما چې ولا کله انجن وکړو چې زه ولا انجن وکړم او دې ګاډي لوګي وکړه که نه نو زه مړه دا مصري خانه نه ده مصري خانه دا مصري خانه به زه تا ته پرېږدم ښه او زه په دې باندې بیا خبره کوو صحیح ده ځه او که چې خو نه ده السلام علیکم وروره سلام استاد بخیر او په خیر په خیر دا دلته د چا یو موټر خراب شوی دی او ما پسې ټلیفون وکړ ما ته وایي ما خدای شته زه د جمعې په ورځ کار کوم هم نه نو جمعې په استاد سره چوټي نیسه ولې چوټي که نه خو دا خلک هم پرېږدي نه یاره کیسر اوسه زما یو وخت شوه ګاډۍ مې نه ته درولې نن کوم و سبا ابو شي هغې کې لږ د ډنټ کار پرو ډنټ والا ته مې درولې ښه زما کار پکې دومره نشته اخو دې ډنټ والا ته درولې کیسر استاد ما ته نن سبا کې په دې څه خفه شم چې خلکو د جمعې په ورځ هم روزي د چوټۍ په ورځ هم خلکو له روزي دا یو کس راپسې رینګ وکوي یاره میلمانه دي وي دلته ورته ګاډي دی لاره کې خراب شوی که نه خو د اشتماتې وي زنانه هم ورسرېږدي نو وروره تاسو ته خو پته ده زه خو میلمانه خو زه چاته داسې دغه کومه نو اوس مې وبسې رینګونه کول خو چې دلته دا لوکیشن خو راته د دې ځای ښولې خو چې کومه دی ګاډي خو ما په سترګو مو لیدې په لار را روان یم دا ځای دی او دا ځای دی د جمعې په ورځ کار نه کومه خو میلمانه دي دلته خو یو ګاډی خراب ولاړو دا مخکې ځای کې کیدای شي همدغه یې چېرته یار په کوم ځای کې ولاړو دغه مخکې کوڅه نه ده دې مچه چې ته وشي مخکې لاړ شي که نه هلته پول د پاسه ولاړو خاصه زه ورځم نور خو تاسو ښه یې که ستا ګاډي به برابر شي نه خدای دې ډېر خوشحاله کړه خدای دې عزت وکړه یاره استاد جي له 100 روپۍ به ښه درکړو خو زمونږ دا کار وکړه هلکه د پیسو خبره نه ده که نه پیسو خبره نه ده ګوره تا نه مونږ ډېر مطمئنه کړي ډېر مصریان دي نو بس تا نه غیر مونږ به بل چا کوو نو ستا د لاسه مونږ ډېر مطمئن نصیب دې کار کوي چې دا جامې مې نه دي بدلې کړي پاکو جامو کې روتې یم چې دا د مصریتوب جامې وې که چې ته ما دلته لوغړو دي مړه مونږ ته د پیسو خبرې کې روکي ګاډي د زوړ ماډل دی که نه په دې هر یو مصري نه پوهېږي ښه زه د جمعې په ورځ کار کوم هم نه دا دې ټول مارکیټ ته پته ده خو تاسو ویلې چې میلماني وو که نه نو زه انشاءالله کار دله کومه پته چې فرق پکې څه دی ته ما ته فرق ووایه څه مسله پکې ده څه کوي لکه دا فرق پکې دا دی چې دا انجن نه تاوی سار کې سټارټېږي نه ښه سار کې نه سټارټېږي ډکه ډکه کوي او بند شي او بېرته ولګي او بیا بند شي او دغه چل ښه دا ته داسې کار وکړه ته سټارټ کا ته سټارټ کا ګاډي سټارټ کا بس بند کا بس ورسېدم ښه ورسېدم ګاډي کې دې مسله شته دی ګاډي کې دې مسله شته ښه ډېره مسله ده که لږه نو ته داسې کار وکړه تا خوا کښېنه ځه ته کښېنه که نه خو صحیح کار راله وکړه ښه زنانه را سره دي کله چې پکې داسې کار به دله کومه که نه چې د کپنې واده به مریان شي چې خدایه پاکه دله دا کار چا کړی دی داسې کار به دله کوم زما ګورې زه ګوره کار سیمټي کومه ښه زه په دې مارکیټ کې په تیز رفتار باندې مشهور یم ما د ګاډي راولې او د سترګو په رب کې به یې زه جوړوم ښه له 100 روپۍ به زیات یم درکړم خو کار نه د پیسو خبره نه ده ښه پیسو خبره نه ده خو جګ جوړ ګاډی دی خو چې دې اقرب څنګه سټارټ نه کړو ما ته پته ده که ما په یو چابي راکاږله بس په یو چابي سټارټېږي خو څه به څه لوبه کول غواړي څه شي پکې اوس خراب کړمه ځکه چې اوس مونږ خو مزل هم کړی دی او کوم داسې وله بند کړمه نو بیا به وایي میلماني و ناجیزه یې راسه وکړه او ګاډي جوړ دی ما ته پته ده که ما پې چابي وویله سټارټېږي نو دی پې پوه نه شو ملګري ګوره ښه زه درته اوس د دې فرق درته اوس زه ښیم ښه چې دې کې مسله څه ده ګوره ښې درته اوس مسله ښیم د دې چابي به چې زه ته یم سټارټ کا سټارټ کې به ښه مسله خو ډېره نشته نو ته خو سټارټ کا زه درته اوس ویم که نه ته سټارټ کا بند کا خیال دې استاد ګیسکټ یې واړې ښه د ماشین د انجن شور اوري ټکار اوري او ټکار خو اورم دا بس دې باندې به څونه ټایم لګي ته ګوره ښه ته ګوره ټیم ته ګوره د خرچه به پرې راځي ښه ته ګوره ښه انجن یې څونه پړه کار کوي ته سټارټ کا بیا ګوره ښه ورته
ها استاد ګوره ته سٹارټ کا ښه د انجن ټکار ورته ګوره سٹارټ کا ته ګاډي یا لري اورې که نه اورې د انجن ټکار اورې دا څه کې بند که بند که دا ته څه کې هغه دی تاله به م پکې له 100 روپۍ درکړم بس پرېږده دا ته ویسو ولې دا ګاډی خو زما ګاډی دا مې ډېرور دی ما را سبزي راغښتله دا څه کوې ما دغه ګاډي ته ټیک مې که ښه لکه مساله پکې وه دې کې څه مسله وه مړه پرېږدې مړه نیکه رالي دا ګاډی نه سټارټېده او دا مصري لمبر مې چا نه راواغېسته نو مصري مې ولې راوسته او که نه نیکه مسله پکې وه که نه دا خو تې ما هغه مسله ویسته نه مړه مسله پکې نه ما دا پلګونه ایستي وو مړه زه تلم ما چې دا ګاډي څوک نه سټارټوي ما سبزي راغښته او مړه ته هم تپوس را تپوس نه کوې مړه څه وې پرېږدې مړه دا هغه ډاکټر دی دا ولې بوزو دا ډېر هوښیار ډاکټر دی دا خو ګوره غویي په شانتې دی نظر یې هم داسې ډېر نه لګي په اوس یې بوزو د خدای مسلمان چې دا پیسې زه مقرره شي فلانچه و ونه نو هغه سړي له ورانه ستنه ونه وایي مړ نه شي یار الله به خیر کړي ځه دا ډېر ښه ډاکټر دی ښه راځه راځه هلکه تاسو یو غنټه صبر وکړئ دې بابا ته مې ډریپ لګولی دی نه نو ډاکټر صاحب دا تا ورته څنګه ډریپ لګولی چې 1 غنټه صبر به مونږ کوو په 1 غنټه کې خو ثابت اړیږي تشېږي دا څنګه ډریپ شو یار او کنه زرکه ډاکټر صاحب ایمرجنسي دا زمونږ سړی ګوره خراب دی مري نه کو اخوا دی خو دلته راولې که نه ډاکټر صاحب که دا راوستو نو مونږ به راوستې و که نه هغه رسات ګړی سړی دی تاسو راسه لاړ شئ خالي وګورئ چې دا څه صورت حال کې بیا به ورسره کاږو چې که راته مو چې هسپتال ته بوځئ بیا هسپتال ته بوځو ښه صحیح ده ته چې ځو راځئ ډاکټر صاحب راتېر شه اول خو ته ځان د خپو علاج وکړه دونه په مزه مزه روان یې ولې جوړ ایمرجنسي ډېره ده نو خو ایمرجنسي ډېره ده ځکه خو م ته روان کړی دی خطره ده که نه نو بیا هم هسپتال ته بوتلی و که نه هسپتال نه ته راځه که نه مونږ ته روان څه له کړې زه کوم ځای ما سمله سمله ته ډېر محفوظ ځای کې یا لکه زه څوک یم ته خو ډاکټر یې که نه زه شکر دی لکه یاداشت واپس راغلل نو یاداشت بیا څنګه واپس نه راتللو 15 کاله علاج هم وله وکړو مونږ دې وپېژندو که نه تاسو څوک یې ښه مونږ څوک یو زه کیسر یم د عبدالخالق دی او دا ریاض دی زما نه د 15 کاله مخکې 15 لکه روپۍ قرض اخیستي او د دې غریب نه یې د سبزي منډۍ 3.5 لکې ایسارې کړي دي او د ده نه دې غوا راوستې وه قرضو کې 1,60,000 پسې د ده دي نو مونږ وی چې ته به اوس کله ستا دا یاداشت ټیک کېږي چې مونږ له خپلې پیسې واپس راکړې اوس په پیسې کله مونږ له راکړې یاره تاسو خو ما ونه پېژانده څنګه دې ونه پېژندل ته خو د دوی قرضدار یې او ته څوک یې هلکه هلته خو جوړ واپس یاداشت لاړل نه نه یاداشت یې تلې نه دی پاټونه مونږ څه کوي نو څه چل ورسره وکړو نو اوس په پې راباندې کړو په خپله پیسې زموږ سر وخورو زه څوک یم زه څوک یم کیسری که نه شکر دی یاداشت یې راغل یاداشت یې راغل ویزه اوس به دا حکیم صاحب کله راځي یار خوشه مونږ درته 15 غنټې کړې اوس مونږ نه مخکې کېږي د خدای مسلمانه مونږ مانځه مان لاګلو دلته ولاړ یو او ته اوس مونږ نه مخکې کېږي 15 غنټې هم دلته تېرې کړې څه کې مړه په یاد کان نشته دلته مړه هغه وشړلې اوس موږ میاس کې ودرېږي پازه مړه موږ سار راغلي یو او قطار کې ولاړ یو ولې ته زموږ نه ښه ځوانې چې ته موږ نه مخکې کېږي پازه مړه راشه ودرېږه دلته قطار کې خدای هم بېخو بنیاد وباسه خالي دیکې خلکو له ورکوې دوکان مې کولاوه د بل دیکه راکړه اوس په دې داسې وتم ما زه دا غاړه خبره دوکان کولو کم چابیانې دا دي مال سرې دي اوس یې ته نه کولاوم زه سبا به دا دوکان زه کولاوم نه تاسو دونه وړاندې دا زما دوکان دی زه بیا کولاوم نه خو حکیم صاحب څه چلو کوو حکیم صاحب خفه نه شئ مازغو هم کار ونه که په خپو هم درد دی او خیر معافي به درنه غواړو راشه کوله وې که په ایمان کوم پېژندلې ته داسې را روان وې نو موږ ویږي ته هم دلته بیمار یې چېرته قطار کې ودرېږي نو دا څه ستاسو ډومبې ځل خو نه دي دا تاسو ما نه علاج نه کوئ دا پرون دا بله رسته راغلې وې پرون دا راغلی و دا سر د درد دا کیپسول چې تاسو ما نه یوړلی
نشته ځای سبا به دوکان کولاوم تاسو خو ما له دیکې راکړي دي